علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. څنګه سر خیر؟ خیر دی بھائی جان ٹھیک ٹھاک. سر خپل لږ تعارف کو خلکو ته وکړئ تاسو. زمانو امان مسعود دی او پیپل پارٹی کراچی وائس پریزیڈنٹ یم او سب کا ایم پی ایم. او تعلق هم د کمزه سره شاته؟ تعلق هم ساؤتھ وزیرستان سره دی او ټول وخت هم په کراچی کې جاتے رہے. مخکې عوامی نیشنل پارٹی کی اوس پیپل پارٹی کی. څونه وخت د سیاسي کیریئر دی؟ یاره سیاسی کیریئر خو مې 20-25 سال دی. ډېر زیاده تجربه ده. تجربه مې شته. موجوده سیاست ته څه نظر ګوري؟ یاره موجوده سیاست داسې دی چې موږ څومره سیاسي خلک یو د هر چا کار چلیږي خو یو د غریب کا سړی ډیره ګرانه ده. یو غریب سړی کرایه به کم ځای نه پوره کوي، بچو فیس به د کم ځای نه پوره کوي. زه درته یم چې اوړه سبزي تیل هر دوايي هسپتال ته یو غریب سړی به لاړ شي نو څه حل به یې که نه. بیا چې بازار ته لاړ شي بیا اختر شپې ورځې راشي نو د غریب سړي ډیره. زه خو دا که خدای انشاءالله تعالی مونږه پیپل پارټۍ ته بیا اقتدار راکو نو بلاول صاحب ته مونږ دا ریکویسٹ کو چې کم سے کم هر صحیح چې د غریب سړي خو کم سے کم زندگی با عزت تیریږي که نه. زمونږ دا کوشش دی اور انشاءالله تعالی ذاتی الله نه امید غواړو چې الله دا داسې حکمران دی ملک لپاره راولي چې کم سے کم د هر سړي د یو غریب سړي عزت سره گزاره کوي. د پښتنو باندې راځو که موږ پښتانه ګورو په هر حکومت کې دا موږ لاندې وو. بیا خاص کر موږ د 2008 نه تر د 2018 پورې وګورو زموږ کې پی کې شو کراچۍ کې شو په بلوچستان چې څومره پښتانه وو ډېر زیات غمونه ولیدلې. اوس موجوده که موږ ګورو کې پی کې کې کینسر ډېر په تیزۍ سره روان دی. هر دویم دریم کس ته کینسر دی. کینسر دریم کال 113 وایي شو کېده خو بیا زموږ هسپتالونه به کې پی کې کې نشته. اعظم سره ډېر زیات ظلم نه دی. یاره دا بالکل ٹھیک خبره ده. زما خو دومره وس نشته. زه یو سیاسي کارکون یم که مستقبل کې خدای زه ام پی ای جوړ کما بیا به منسټري غواړو ولې چې بیا جوړ شي پاور در سره نه بیا به سکه نو منسټري بیا الګ څه پاوري او که چېرته مې نه جوړ شوم نو انشاءالله وفاقي وزارت نو انشاءالله تعالی دا مې د تاسو سره وعده ده چې انشاءالله تعالی خاص هسپتالونه به جوړو خپل خیبر پختونخوا کې به جوړو په سندھ کې به جوړو او په کوم ځای بلوچستان کې به جوړو په پنجاب کې بهر ځای کې وردا ملک ته زمونږه ټولو به خیال ساتو او مونږ صرف دا کوو چې دا پښتون قوم چې دی یو خو خپل مشر نه پیژني بار چا پسې منډه وایي او لږ دا سوچ کوي لږ سوچ سره پکار دی. ګوره دا زمونږ ملک دی دې ملک کې مونږ سره ډېرې زیاتیانې شوي دي حقیقت خبره ده نو پای کې به مونږ به کوشش کوو چې د مذاکرات په ذریعه که داروي که ایجنسیانی که فوجي هر چا سره انشاءالله تعالی دې دپاره به زه کوشش کوم چې دې سره مونږ جرګه وکړو که په مونږ کې غلطیانې مونږ به خپلې غلطیانې لرې کوو او که په هغې کې غلطیانې نو هغې ته به وایي چې مونږ سره وایي ظلم مه کوئ زیاتې مه کوئ. دا زمونږ ملک دی او دا ملک چې ترقي کوي نو مونږ به ترقي کوو. بل انشاءالله تعالی پالا نو امید دی چې که مستقبل کې بلاول بوټو صاحب وزیر اعظم جوړ شو نو پیپل پارټۍ مخکې مونږ ته پته ده کله خیبر پختونخوا نوم یې مونږ را راکو تمباکو ریالټي هم راکړه نو د دین هم ډېر امیدونه دي او انشاءالله تعالی مونږ به کوو د خپل قوم دپاره به کار کوو د ملک دپاره به کار کوو. صدر سیاسي دغه نه لږه پیدا ماخلو دا خان صاحب چې کوم عمران خان صاحب چې خان صاحب په نوم باندې زموږ نه ووټ اخیستی دی د خان صاحب دا کومه کارت چې د استعمالوي دې ته د څه په نظر ګورې؟ یاره زه خان صاحب چې دی که نه دا سیاست داسې یو عجیبه غوندې کې کیل دی چې کله سړی ووټ اخلي که نه نو هر سړی بېوقوفه جوړوي چې بس سړی ووټ ته ورسي خو بیا الله تعالی چې کم دی که نه ګوره د څومره وعدې وکړې چې زه به دا کومه دا کومه ګوره که ته بار بار دروغ وایې که نه په کلي کې یو مشر روزانه چې دروغ وایي نو نه یو ورځ به دا خلک ورته ووایي که نه چې بای دا خو دروغجن دی. نو عمران خان هم هغه چالو کو وعدې ډېرې وکړې څه کولی نه شي هلکه چې څه نه کولی بل ګوره تکبر هم مه کوه تکبر الله ته نه دی خوښ عاجزي پکار ده. سیاست کې زه دا زما پیپل پارټۍ ده پیپل پارټۍ کې ګوره دا بلاول صاحب دي ډېر عاجزي ده پکې زما دا مطلب دی چې انشاءالله تعالی عمران خان هغه ملک چې کوم خلکو یو امیدونه و
هغه یې پوره نه کړل. پښتنو ته به اخر څه پیغام ورکړي؟ بس نور ټایم دی نه. پښتنو ته مې دا پیغام دی چې بھائی خپل وړو باندې سبق ووایي او ځان کې شعور پیدا کړي. صرف دا نه چې پیسې ګټئ، پیسې هم ګټئ، د خلکو سره د دنیا سره ناسته پاسته. زمونږ ډېر خلک کاروبار ته ووټ ته توجه نشته. بھائی خپل ووټ لم توجه ورکړئ، خپل تعلیم لم توجه ورکړئ، خپل سکولونو ته، خپل علاقو ته، خپلو کې یو بل سره محبت، اتفاق، اتحاد خیلونو کې تربرګنو کې مه پرېږدئ. مونږ کې دا مصیبت دی، دا مې تربور دی، دا مې د تره زوی دی، دا به یې خدای دپاره الله نه وباسي. زه په خپل کور کې هم ټولو سره محبت کوم، ټول مې اتره زامن دي، ټولو سره مې محبت دی. چې ټولو سره محبت وي نو هغه به انشاءالله ټولو دپاره ښه وي. مهرباني.